الله نبی کومه ښځه چې خاوند ته مهر کم کی یا یې معاف کی ان لا كانت لها بكل درهم حجة مبرورة وعمرة مقبولة. خاوند دی غریبی کنه، یوی روپۍ په عوض کې به ورته یو حج ثواب ملاویږي د یو عمرې ثواب. د یوې روپۍ په عوض کې یو حج ثواب د یو عمرې ثواب په یوه روپۍ باندې چې خاوند ته یې معاف کړي. همغه څه کوو، خفه کېږو به نه، موږ د خپلوانو سره مدد نه کوو، موږ قرآن نه مکمل مخالف یو. ښځه د خاوند قدر نه کوي، مدد ورسره نه کوي چې مالدار وي، د ترورزي سره نه کوي، د ماما سره پلار سره نه کوي چې پلار یې غریب وي، د ګاونډي سره نه کوي، د خورۍ سره نه کوي، لرې دې سړي سره مدد کوي. ښځه چې صرف خاوند ته یوه روپۍ مهر معاف کړي الا كانت لها بكل درهم حجة مبروره وعمرة مقبوله. د یوې روپۍ په عوض کې د یو حج ثواب او د یوې روپۍ په عوض کې د یوې عمرې ثواب خاوند له چې ورکړي. دویم وغفر الله لها، خاوند چې ښځې چې خاوند ته مهر معاف کو یا یې ورته کم کو په یوه روپۍ یو حج ثواب د یوې عمرې ثواب، وغفر الله لها، الله به دې ښځې تمام ګناهونه معاف کړي، قدیمها و حادثها، مخکې ګناهونه او نوي ګناهونه، وسرها و علانیتها، پټه ګناه دي چې شپې کړي او کاره دي چې کړي دا به هم درته معاف کړي. وقصدها وعمدها، قصدن دي چې کړي دا به هم درته معاف کړي، وعمدها او که په نسیه خطا ان دي کړي هغه به هم درته معاف کړي. واولها واخرها، اوله ګناه او اخرنۍ ګناه په دې باندې چې کله ښځه خاوند ته مهر معاف کړي